ګرانو زده کوونکو ستړي مه شئ په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. درنو زده کوونکو زموږ تاسو د درس نوې برخه شروع کړي یعنې 5مه برخه. مخکې له دې چې نوی درس شروع کړم راځم لومړی له تاسو نه پوښتم چې تاسو په تېر درس کې څه شي زده کړل؟ آفرین چې مې وویلې ډېر ښه. خو د هغه نه مخکې ګورې یوه خبره مو له یاده ونه وځي چې موږ په تېر درس کې هم ویلي وو موږ تاسو هر نیک کار چې کوو که نه هر نیک کار چې کوو باید په څه شي شروع کړو؟ باید په بسم الله الرحمن الرحیم باندې شروع کړو. ځکه که چېرې موږ تاسو هر نیک کار په بسم الله الرحمن الرحیم باندې شروع کړو زموږ تاسو کار به له برکتونو او چې له نیکمرغۍ څخه ډک وي. سمه ده؟ ډېر ښه. ښه درنو زده کوونکو نو نن مو هم د انځوریز الفبا پاتې برخه ده. نو تاسو به راته وایئ چې تاسو ته ما چې کومه کورنۍ دنده درکړې وه لکه هر حرف ته تاسو مې ویلي چې دغه عکسونه چې راغلي عکسونه به یاد کړئ ورسره او تر څنګ به ورسره یوه کلمه له ځان سره پیدا کړئ. زده کړي مو دي. آفرین. ته راته ووایه. ته یې ووایه. آفرین. ډېر ښه. ښه درنو زده کوونکو اوس راځم زه د کوم عکسونه چې دي کوم حروف چې دي دې عکسو ته ورته او دې حروفو ته ما بیل بیل عکسونه را پیدا کړي دي. سمه ده؟ مخکې له دې چې زه یې وایم تاسو به یې راسره ګډ وایئ. سمه ده؟ زه یو عکس درته ښیم. تاسو د څه شي عکس ګورئ؟ دا څه شي دی؟ آس دی. آفرین. آس. آس په سر کې چې کوم حرف راغلی؟ آ راغلی. آ سین څه شي کېږي؟ آس کېږي. ډېر ښه. ښه درنو زده کوونکو ورپسې بل څه شي دی؟ عکس ته ګورئ د څه شي عکس راغلی؟ انار. آفرین. کوم درس؟ انار. ښه. انار چې په څه شروع کېږي؟ الف باندې. ډېر ښه. اوس د هغې نه وروسته بل یو حرف دی. تاسو اول عکس ته ګورئ. د څه شي عکس ګورئ تاسو؟ د باغ عکس ګورئ. په باغ کې څوک دی؟ آفرین. باغ کې بابا دی. بابا څه کوي؟ بابا بیل وهي. ډېر ښه. نو دا کوم حرف دی؟ ب دی. ب باغ. ب باغ. په باغ کې بابا دی. بابا بیل وهي. ګورئ بیل بابا باغ ټول په ب باندې شروع شول. سمه ده؟ او په باغ کې بلبلان هم ډېر وي که نه؟ آفرین. دلته تاسو عکسو ته وګورئ. دلته څو نجونې دي ګورئ او دې نجونو ټولو ډېر پاک پاک کالي اغوستي دي. وینئ پاک ټیکري په سر کړي دي ځکه پاکوالی د نظافت برخه ده. صحیح دی؟ ښه. چې کله پاک کالي اغوستي وي پاک ټیکري په سر کړي وي پاک ځایونه وي هغه په څه شروع کېږي؟ هغه په پې شروع کېږي. آفرین. پې پاک. ډېر ښه. له دې نه وروسته زه یو بل شی درته ښیم. یو عکس درته ښیم چې تاسو همیشه ډېره مینه ورسره ښایئ. زما په نظر به تاسو ټول ډېر طبیعت هم ورسره جوړ له دې سره. دا څه شي عکس دی؟ آفرین. توپ دی. چې توپ. ډېر ښه. ښه. توپ. په توپ څه شي کوو؟ توپ باندې لوبې کوو. ډېر ښه. توپ په څه شي شروع شوی دی؟ په تی باندې. په څه شي؟ په تی. آفرین. ګورئ ښه. تاسو چې کله لوبې کولې نو لوبې په داسې وخت کې به کوئ چې تاسو له درس نه ونه باسي. کله مو چې درس لوستلو که نه کله مو چې درس لوستلو بیا به لوبې نه کوئ. کورنۍ دنده به نه ورته پرېږدئ. د مور پلار خبر به نه غورځوئ. یعنې مور پلار چې څه درته ویل هغه خبرې به منئ. له هغې څخه وروسته مو بیا که لوبې کولې هم ویې کوئ ځکه لوبه چې ده موږ تاسو ذهن قوي کوي موږ تاسو وجود روغوي موږ تاسو به له مرضونو آفتونو څخه خوندي وو. آفرین. کله چې موږ تاسو وجود له ناپاکیو څخه خوندي وي موږ تاسو همیشه سپورت کوو موږ تاسو به نه ناروغه کېږو. ډېر ښه. یو بل عکس درته ښیم. عین شی تاسو اول عکس ته ګورئ وروسته بیا په حرف باندې بحث کوو. آفرین. څه شي عکس دی؟ تاسو څه ګورئ په عکس کې؟ آفرین. یو شاخ دی. وینئ د ونې شاخ راغلی په دوی کې دوې بیزوګانې دي. دې دواړو بیزوګانو له یو بل سره مثال داسې ټال خوړلی دی. آفرین. ټال چې کله وخوري زانګو چې وخوري ټال په څه شروع کېږي؟ په ټې باندې. آفرین. ټې ټال. ووایئ ټې ټال. ډېر ښه. له دې نه وروسته دلته موږ تاسو عکس ګورو. وینئ عکس وینئ؟ آفرین. عکس مو چې کله لیدلو په دوی کې خلک څه کوي؟ وینئ؟ آفرین. خلک راغلي جومات ته چې تر هغو ذکر وکړي د خدای پاک. څنګه چې هغه عبادت یې وکړو نو دوی به څه ترلاسه کړي؟
دوی به ثواب ترلاسه کړي. ډېر ښه. ثواب په څه شي لیکل کېږي؟ په ث باندې. ث څو ټکي لري؟ آفرین 3 ټکي لري. ډېر ښه. له دې نه وروسته موږ تاسو بل حرف چې لرو دلته یو وږی راغلی دی. وږی چې دی زه به تاسو ته وښیم. د څه شي وږی دی؟ د جوار وږی دی. ډېر ښه. جوار مو خوښېږي؟ آفرین. لږ که ډېر؟ ډېر ښه. آفرین. جوار په څه شروع شوی دی؟ په جیم باندې. جیم جواری. جیم جوار. آفرین. ډېر ښه. له دې نه وروسته موږ تاسو بل حرف چې لرو داسې یو عکس راغلی وسه. دا به څه شي وي؟ آفرین. دا به یو خواږه شی وي چې تاسو هم ډېر خورئ. هغه څه شی دی؟ حلوا ده. حلوا په څه شروع کېږي؟ ح حلوا. شی ح حلوا. آفرین. له دې نه وروسته همدغسې یو حرف دی خو مګم څنګه دی؟ هغه کوم ټکی نه لري. صحیح ده. یو ټکی لري. هغه چې و په سر باندې چې لري. کوم ټکی چې ونه درلودو ح شوه. خو که چېرې یو ټکی په سر باندې ولري څه کېږي؟ خ کېږي. ښه. دلته څه شي عکسونه ګورئ؟ آفرین. خربوزه. ډېر ښه. څومره ډېرې خربوزې دي وینئ؟ تاسو خربوزې خوښېږي؟ آفرین. خربوزه. خربوزه په څه شروع شوې ده؟ په خ باندې. ډېر ښه. له دې نه وروسته موږ تاسو بل حرف لرو. څه شي دی هغه؟ آفرین چې 3 ټکي ولري. چې دی. چې هلته ماشومان وینئ چمن کې ناست دي. کله چې باران وریږي خلک په سر باندې چترۍ راوړي. چې راوړي؟ چترۍ. آفرین. اوس مو کتاب ته ګورئ. کتاب ته ګورئ. آس. چې راوړی؟ آس. ما هم تاسو ته آس راوړو خو مګم فرق دا چې دلته کتاب کې یو سپین آس دی او ما تاسو ته یو سور آس راوړی و که نه؟ آفرین. الف انار. الف انار. ډېر ښه. ب باز. چې ب باز. ما چې راوړی ورته؟ ما ب بابا راوړی و. ب باغ مې راوړی و. آفرین. بل چې دی پ پاڼه. پ پاڼه. آفرین. بل چې دی ت دی. ت چې ت تلیفون. ډېر ښه. بل چې دی ټ دی. چې دی ټ. ټ ټال. ماشومان وینئ ټال کې زانګي. په ونو کې ټال اچولی او زانګي. ګورئ چې تاسو کله مو ټال خوړو نو فکر وکړئ ډېر غټ ټال مه خورئ ځکه چې که خدای نخواست نه ولویږئ. سمه ده. آفرین. له ځان سره به ډېر فکر کوئ. له دې نه وروسته س دی. دلته یوه نجلۍ ده. ممکن د دې نوم څه وي؟ ثریا وي. آفرین. ثریا په څه شي لیکل کېږي؟ په ث لیکل کېږي. ډېر ښه. بل چې دی یو عکس دی چې تاسو ډېر خوښېږي. مخکې مو تاسو ما ته وویلې څه شي عکس دی؟ د جواري عکس دی. جواری په څه شروع کېږي؟ په جیم باندې شروع کېږي. ډېر ښه. جیم جواری یا جیم جوار. آفرین. له دې نه وروسته دلته ګورئ تاسو دغه اوبه وینئ. اوبه ډېر یو غټ حوض دلته 2 کسان دي ورسره. تاسو خپل کتاب ته وګورئ میم مخکې. دا حوض دی. حوض په څه شي لیکل کېږي؟ آفرین. په ح لیکل کېږي. ډېر ښه. له هغې نه وروسته دلته یو عکس دی. تاسو وینئ څه شي دی؟ خیمه ده. خیمه کې چې کوچیان ژوند کوي. ډېر ښه. کوچیان چېرته ژوند کوي؟ خیمه کې ژوند کوي. سمه ده. آفرین. خیمه. پوه شئ په دې باندې. آفرین. زه اوس راشم ته دو ځله پورې درس خو اوس زه بېرته تاسو ته هغه درسونه چې ما تاسو درته ویلې له الف مې شروع کړي. له آ نه مې شروع کړي وو. دا ځل به یې له دې خوا شروع کړم. دا څه شي دی؟ چې. آفرین. چې چمن. ډېر ښه. تاسو به یې راته وایئ. سمه ده. ورپسې بل کوم عکس دی؟ خربوزه. خربوزه په څه شروع شوې ده؟ په خ باندې. ډېر ښه. له دې نه وروسته یو بل حرف دی چې هېڅ ټکی نه لري. څه شي دی؟ ه دی. اول عکس ته ګورئ بیا وروسته هغونه وایئ چې دا کوم حرف دی. سمه ده. دلته عکس ته ګورئ وروسته بیا کوم حرف دی ورپسې دلته چې اوس لیکل شوي دي هغه به وایم. عکس څه شي دی؟ د حلوا عکس دی. دا چې دی ح ده او دا حلوا. ح حلوا. پوه شئ په. آفرین درنو زده کوونکو. بل دی د څه شي عکس دی؟ د جوار عکس دی. جوار. جوار په څه شروع شوی دی؟ په جیم باندې. او ځان د څه شي ورسره لیکلي دي؟ آفرین. جواری. جیم جوار. جیم
جواری. ډېر ښه. له دې نه وروسته موږ تاسو یو بل عکس ګورو چې خلک جومات ته راغلي دي او د لمانځه کول لپاره فقط انتظار دي چې اوس ملا امام راشي او جمع وکړي که نه. وینئ آفرین. دوی چېرته دي؟ په جومات کې دي. څنګه راغلي؟ عبادت کوي، لمونځ کوي که نه نو ښه چې لمونځ یې وکړو دوی به چی ترلاسه کړي؟ دوی به ثواب ترلاسه کړي. دلته شو سې شوه، سې څه شي دی؟ ثواب. آفرین. بل چې دی د دې نه وروسته موږ تاسو یو بل حرف لرو، هغه چې دی هغه بیزوګان دي. چې کوي؟ دوی زانګي، دوی ټال خوري. ټال وایي. صحیح ده. نو دلته کوم حرف دی؟ ټې ده. ټې. ټې په چی شوې ده؟ آفرین. دوه ټکي لري، لاندې یو غړوندی لري. ټې. نو که چې موږ ټال لیکو، ټال به په ټې باندې لیکو. ټې ټال. آفرین. له دې نه وروسته بل یو عکس دی تاسو ګورئ چې تاسو ډېر طبیعت ورسره لګېږي، همیشه لوبې کوئ. توپ دی. سمه ده. آفرین. توپ. توپ په چی شروع شوی دی؟ په تی باندې. ډېر ښه. تی توپ. آفرین. له هغې نه وروسته یو بل حرف دی چې موږ تاسو ویلو چې ماشومان دي پاک کالي اغوستي، پاک ماشومان دي او پاک جامې لري، ټیکري هر شی ټول منظم پاک ستره. نو پاک چې په چی شي به شروع شوي وي؟ په پی باندې. پی پاک. پی پاک. آفرین. له هغې نه وروسته موږ تاسو ګورو دلته بابا دی. بابا په باغ کې بیل وهي او اوبه هم روان دي باغ کې، نور عکسونه هم دي ورسره، ونې هم دي. نو باغ په چی شروع کېږي؟ په بې باندې. دلته چی شي لیکل کېږي؟ ورسره لاندې لیکل شوي باغ لیکل شوی. بې باغ. صحیح دی. بې بابا. بې بلبل. آفرین. ډېر ښه. له هغې نه وروسته یو بل عکس دی، یوه میوه ده چې تاسو ډېره خوښېږي. سمه ده. ښه. چی شي دی؟ آفرین. د چی شي عکس دی؟ د انار عکس دی. ډېر ښه. انار په چی شي لیکل کېږي؟ په الف باندې لیکل کېږي. دلته چی لیکل شوی دی؟ انار. په انار کې څو الفان راغلي؟ دوه. یو الف، بل د نون په سره بل الف راغلی. انار. یعنې نون چې راغلی چی دی؟ انار دی. پوه شوئ په؟ آفرین. له هغې څخه وروسته یو بل عکس دی، تاسو ورته ګورئ. چی دی؟ آس دی. ډېر تیزې منډې وهي. وینئ چمن کې روان دی، منډه یې کړې ده که نه. دا چی دی؟ آس دی. آس. چې دی په چی شروع شوی دی؟ په آس شروع شوی دی. آس چې دی په آس شروع شوی. پوه شوئ په؟ آفرین درنو زده کوونکو. دا و درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درس د انځوریزې الفبې دغه بله برخه چې تر کوم ځای پورې مو ولوستله؟ تر چې پورې مو ولوستله. نو راتلونکې ورځ کې بلخیر سلام له څېړ څخه شروع کوو، همداسې به وړاندې پسې ځو. سمه ده. آفرین درنو زده کوونکو. کورنۍ دنده مو بیا هم دا ده چې تاسو دغه عکسونه چې کتاب کې راغلي او ما چې درته ښودل دا به تاسو یادوئ او دغه به تاسو نومونه بیا په خپلو کتابچو کې په پنسل باندې لیکئ. تر بیا پورې په خدای سپارم. ښه وختونه.